بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون معزز لیدونکو په سلامونه محرک علیکم. نن درې سه شنبه د 1444 هجري سور مسکال د ذوالقعدې د میاشتې 18 نیټه ده چې د 1402 د غبرګولي د 14 نیټې سره برابر ده. ستاسو پام د دې مهال خبري ټولګي تر راګرځوم. په سر کې د څو خبرونو سرټکی. د لسګون او شلګون زړو افغانیو د تبادلې پیل مسولان وایي د افغانستان بانک د لوري دغه چارې پیل شوي دي. د ادرسکن په ولسوالۍ کې د یوه کتابتون پرانیستنه مولوي غیاسي د کتاب مطالعې پر دودولو ټینګار وکړ. او د ترکمنستان د روغتیايي همکاریو څخه د خلکو او مسؤلینو مننه دغه هیواد د تورغونډۍ په ښارګوټي کې خدمات وړاندې کوي. او اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د هرات سیمه ییز ادارې مسؤلین وایي په بانکونو کې د لسګون او شلګون افغانیو بانکنوټونو د مبادلې چارې پیل شوي او زیاتوي چې افغانۍ زموږ هویت دی او باید خلک په راکړه ورکړه کې د افغانیو څخه کار واخلي. دغه مسؤلان دا راز وایي د پیسو د سمې ساتنې لپاره باید د جیب وړو بکسونو څخه کار واخیستل سي. خلک هم لیوال دي چې د افغانیو څخه په راکړه ورکړه کې کار اخلي. نور حال په رپورټ کې. دلته د صرافانو ټولنې مرکز دی، هغه ځای چې د اسعارو تبادله پکې ترسره کیږي. په دې ولایت کې یو شمېر صرافان د افغانستان مرکزي بانک د دې اقدام څخه هرکلی کوي چې غواړي زاړه لسګون او شلګون په نوو بانکنوټونو بدل کړي. هغوی ټینګار کوي چې خلک دې هم د پیسو ساتنې لپاره د سمو او غوره لارو څخه کار واخلي. اگر ما کوشا باشیم و توجه کنیم در ارتباط خود عمر از اینا یک کمی طولانی تر میشه و باعث مشکلات و سردرگمی نمیشه. نیازی نیه که پول به دست یک بچه خرد بدیم اور پاره کنه و بی توجه باشیم که خود از یک گناه و یک کبر و یک غرور گفته میشه. پس بناهن هم ما وظیفه ما شما است که از پول ملی خود حمایت کنیم، حراست کنیم، او رو درست نگهداری کنیم. در موقع داد و ستد در موقع حساب کردن بی توجه نباشیم که یک جیرک بندازیم باز کش کنیم سر از او پاره بشه. خب بالاخره پارگی میره اضافه میشه، بالاخره باز همین سرگردونی پس با خود ما مردم است. خوشبختانه امارت اسلامی و بانک مرکزی افغانستان اعلان نمود که ما پولای 10 افغانیگی و 20 افغانیگی به بانک تحویل میگیریم و به عوض از اونها پول نوت چاپ جدید برای اینا پس میدیم. اما بعضی از شهروندان که مراجعه به بانک نمودن اونا پولهای خیلی بسیار فرسوده رو میگیره بانک. به شهروندای عزیز کل افغانستان پیام ما همیست که تا میتونه از پول خود افغانی ما و شما استفاده کنه، چون اینجا افغانستان است. باید ما این افغانی خود ارزش بدیم، ارزشش بالا ببریم و هر کاری که میکنیم توسط می افغانی معامله کنیم. په همدې حال فرهنګي مسؤلان د افغاني پیسو څخه پر سمې ګټې اخیستنې ټینګار کوي او وایي افغانۍ د افغانانو هویت دی او باید په ټولو راکړه ورکړو کې ورڅخه کار واخیستل سي. ما انتظار داریم از مردم عزیز خود که در نگهداشت پول بسیار دقت بکنه، مواظبت بکنه و پول ملی یا واحد پول ما و شما این هویت ملی ماست و حفظ و حراست از این برای گردش بازار، برای رفع مشکلات بسیار تاثیرگذار هست. د بل لوري د سیمه ییز ادارې مسؤلان وایي په بانکونو کې د زړو لسګون او شلګون بانکنوټونو د تبدیل چارې پیل شوي دي. تعویض بانکنوت‌های 10 و 20 افغانی امروز در هرات آغاز گردید و هر شهروند هرات می تواند روزانه 10,000 10 و 20 خود را عوض کنند و همچنان با آغاز این روند مشکلات مردم از ناحیه پولهای مندرس در بازار رفع خواهد شد. دا په داسې حال کې دی چې د مخکني حکومت په وخت کې په ځینو سرحدي ولایتونو کې د افغانۍ پر ځای نور بهرني اسعار په راکړه ورکړه کې کارول کېدل چې اوس د اسلامي امارت د مشرتابه د لوري دغه ستونزه حل شوې ده. د ادرسکن په ولسوالۍ کې یو کتابتون پرانیستل شو. د اطلاعات او فرهنګ ریاست د فرهنګ او هنر امیر مولوي حمید الله غیاسي یا د ولسوالۍ ته د سفر په ترڅ کې هلته د یو شمېر مسؤلینو سره د لیدنې وروسته یو کتابتون پرانیست. په دې ترڅ کې مولوي غیاسي د ځوانانو په منځ کې د کتاب لوستنې دودولو په اړه خبرې وکړې او ځوانان یې د مطالعې لوري ته راوبلل.
دارس دغه ولسوالۍ مسؤلینو د کتابتون پرانیستنه د ټولنې وګړو د پوهاوي په لوړوالی کې ارزښتناک وبلئ. د ادرسکن ولسوال مولوي راشد وویل اړتیا ده چې په ولسوالیو او کلو کې کتابتونونو ته ډیره پاملرنه وشي ترڅو ځوانان د کتاب لوستنې ته مخه کړي. د هرات د تورغونډۍ ښارګوټي اوسیدونکي د روغتیايي همکاریو په برخه کې د ترکمنستان هیواد د همکاریو هرکلی کوي. د هغوی په وینا د ترکمنستان هیواد د لوري د روغتیايي خدمتونو او همکاریو په ترسره کېدو سره هغوی ته ډیری اسانتیاوې برابرې شوي دي. ویل کېږي په دې وروستیو کې د یاد هیواد 3 تنه ښځینه متخصصانې د خدمتونو وړاندې کولو او د ښځینه ناروغۍ په برخه کې د سلا مشورو ورکولو په موخه په تورغونډۍ ښارګوټي کې ګمارل شوي دي. نور حال په چمتو کړي راپورټ کې د تورغونډۍ ښارګوټي روغتیايي مرکز چې د ترکمنستان ګاونډ هیواد د بشري مرستو په مټ سمبال شوی دی. د دې ښارګوټي اوسیدونکي د ترکمنستان هیواد د همکاریو څخه د قدردانۍ ترڅنګ وویل په دې سره د سیمې خلکو ته روغتیايي چوپړونو په برخه کې ډیری اسانتیاوې برابرې شوي دي. اینجا خیلی مریضای از 4 ولسوالی تداوی و معالجه میشه انشالله. دیگه جلوی مرگ میر اطفال به سبب ساختن همین تعمیر یعنی جلوگیری شده. دیگه از ضایع شدن اطفال یا مادران هم جلوگیری شده. دیگه ما باز هم خوشحال هستیم و امیدواریم که ادامه کمک ها را ادامه بده و همراه افغان ها. کشور دو ترکمنستان با ما خیلی همکاری نیکی کردن. واقعا ما خیلی هزار سپاس میکنیم از اینا. کلینیکی ساختن که یعنی خیلی بهترین کلینیکی در پهلوی دو کلینیک دستگاهی که آوردن به خاطر تست کرونا یا به خاطر دیگه امراض ساری و در پهلوی دو همیشه دوا کمک میکنند. امسال هم بنا به تقاضای مسئولین صحی این کلینیک ضروریات و نیازمندی های ادویجات و بعضی لوازم طبی را آماده کردن و در قسمت ترمیم و یعنی تجدید مثل درب و پنجره و بعضی وسایل رنگینا هم دوباره مجددا ترمیم کردن. په هرات کې د ترکمنستان کنسول هم د بیلابیلو برخو په ځانګړې توګه د روغتیا په برخه کې د تورغونډۍ ښارګوټي خلکو ته د هغه هیواد د همکاریو د دوام ډاډ ورکړی دی. امروز بسیار خرسند هستیم که این کلینیک نه تنها برای شهرک تورغوندی بلکه در محیطی که ولسوالی های دیگه و قرجات دیگه جابجاست مثل کشک کونه، گلران، کشک رباطسنگی به تمام ساکنین این مناطق این کلینیک خدمات ارائه می کند. ما از این بابت خیلی خرسندیم. دا ویلو ده چې افغان روغتیايي کارکونکو هم په دغه ښارګوټي کې د ترکمنستان هیواد د دې همکاریو څخه په قدردانۍ ټینګار کړی دی او وایي چې په دې سره په دغه ښارګوټي کې ناروغانو ته ښه اسانتیاوې برابرې شوي دي. د هرات امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت د کشف امیر همکارانو ته معرفي سو. مولوي عبدالحی د هرات د بشري سرچینو رئیس مولوي دستګیر الهام د لوري همکارانو ته معرفي شوی دی. په دې مراسمو کې د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر مولوي سید شاه سادات هم حضور درلود. مولوي عبدالحی د امنیه قومندانۍ وړاندیز او د کورنۍ چارو وزارت د منظورۍ پر بنسټ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت د کشف امیر په توګه مقرر او په کار یې پیل وکړ. په هرات کې د اسلامي امارت ځواکونو د لوري یوه ډله مسلکي غله نیول شوي دي. د هرات د 10مې امنیتي حوزې امنیتي منصوبینو د یو لړ کشفي عملیاتو په ترڅ کې د مسلکي غلو یوه 3 کسیزه ډله چې د هرات اوسیدونکي دي نیولي دي. د دې کسانو څخه 15 ارادي غلا شوي موټر او یو غلا شوی موټرسایکل ترلاسه شوي. دغه کسان تر څار لاندې دي. په هرات کې 122 جریبه په کوکنارو کرل شوې ځمکه اړول شوې ده. په هرات کې د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت مسؤلان وایي د نږدې 40 ورځو را په دې خوا چې دغه کمپاین پیل شوی 122 جریبه د نشهیي توکو کرهڼه اړول شوې ده. په هرات کې د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې مدیر مولوي حیات الله روحاني وایي دغه ځمکه په څو ولسوالیو کې اړول شوې ده. مولوي روحاني زیاتوي اوس د نشهیي توکو د کښت فصل پای ته رسیدلی او د اړولو کچه هم راکښته شوې ده. هغه وایي په هرات کې به د نشهیي توکو د یوه بوټي د کرهڼې اجازه ورنه کړي. د یادونې وړ ده چې د امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان راوروسته د دغه توکو په وړاندې کلکه مبارزه روانه ده. 2 تنه د قتل په تور د پولیسو د لوري نیول شوي دي. د 12مې امنیتي حوزې د موظفینو د لوري
د یو کشفي اقدام په ترڅ کې 2 تنه چې په مغلوبه جګړه کې یو تن اوسیدونکی وژلی او د سیمې څخه تښتېدلي وو د دغه حوزې د مربوطاتو څخه نیولي دي. د کسانو په خپل جرم اعتراف کړی او تر څارنې لاندې دي. د هرات چشت شریف ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ منصوبینو د لوري یوه اندازه نشهیي توکي کشف او له منځه یوړل سوي دي. د هرات ولایت د چشت شریف ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ منصوبینو د دې ولسوالۍ د اړوندو سیمو څخه د یو لړ عملیات په ترڅ کې 6,000 کیلوګرامه اومان چې د نشهیي توکو په جوړولو کې کارول کیږي کشف او له منځه وړي دي. د دې پیښې په تړاو 2 تنې نیول سوي او د امنیتي ځواکونو تر څار لاندې دي. محترم لیدونکو دا خبرونه او اوس هم پام وکړئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. چهارشنبه هرات شهر اوریاز الوره درجه 18 تیتای 21، غوریان اوریاز الوره درجه 19 تیتای 12، کراخ المر الوره درجه 14 تیتای 19 او پشتون زرغون المر الوره درجه 10 تیتای 12. قدرمن لیدونکو دا خبرونه اوس په پای کې یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د لسګون او شلګون زړو افغانیو د تبادلې پیل مسؤلان وایي د افغانستان بانک د لوري دغه چارې پیل شوي دي. د ادرسکن په ولسوالۍ کې د یوه کتابتون پرانیستنه مولوي غیاسي د کتاب مطالعې پر دودولو ټینګار وکړ. او د ترکمنستان د روغتیايي همکاریو څخه د خلکو او مسؤلینو مننه دغه هیواد د تورغونډۍ په ښارګوټي کې خدمات وړاندې کوي.